السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په میسجانو کې خپل غږ بدل کړئ. دوستانو که چیرې تاسو په واتساپ باندې میسجان کوئ، یعنې اگر کوم تاسو په مسنجر باندې میسجان کوئ، او که چیرې تاسو غواړئ چې د هغو غږ بدل کړئ، یعنې د هغو وایس بدل کړئ، د بل چا په غږ یې واړوئ، تاسو دغه ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپلو موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې موږ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم ته تاسو راسئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. کوم ایډز چې راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو کله چې موږ دوستانو تاسو ایډز کلوز کړئ، دغه رقم اول اپشن ده اوپن ان اډیو. دوستانو که چیرې تاسو له مخه یوه اډیو کړې وي، او که چیرې تاسو غواړئ چې د هغو غږ ور بدل کړئ، هغه تاسو په اوپن ان اډیو کې کولی سئ. دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې اوس تاسو چاته میسج وکړئ او د هغه غږ ور بدل کړئ، هغه تاسو په ریکارډ ان اډیو کې کولی سئ. دغه رقم به دوستانو دلته تاسو راسئ، په ریکارډ ان اډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ریکارډ ان اډیو باندې کلیک وکړئ، بس که چیرې تاسو په دا ریډ بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو کمې خبرې وکړئ، نو د هغو غږ بیا تاسو بدلولی سئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په دې باندې کلیک کوم او زه یو څو خبرې کوم. بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو سیو کړئ، دغه رقم اول وارې دلته دی تاسو ته نورمال درکوي، بیا به وایس سو، دغه رقم ګل سو، دغه رقم سپیډ سو، سلو سو، فاسټ سو، کیډ سو. اوس که تاسو غواړئ په هر وایس باندې خپلې خبرې بدلې کړئ، یعنې خپل میسج بدل کړئ، هغه تاسو بدلولی سئ. ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه سپیډ کړمه، دلته به تاسو په سپیډ باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه تاسو پلی کړئ. ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو په سلو باندې کلیک وکړئ، بیا به دغه خبرې سلو وي. وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه رقم ګوره دوستانو په فاسټ کې بیا تاسو کولی سئ دغه بیرته تیز کړئ. تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې په هر یوه کې دا خبرې بدل کړي، نو صرف به تاسو په هغه وایس باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به دلته تاسو راسئ، په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه تاسو سیو کړئ او دغه به ستاسو د موبایل ګیلري ته ولاړې سي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه ستاسو د موبایل ګیلري ته ولاړې سي، دغه رقم بیا تاسو کولی سئ چې دغه تاسو شیر کړئ. نو صرف به تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به دلته تاسو راسئ، په واتساپ باندې، په مسنجر باندې، په واتساپ بزنس باندې. که تاسو غواړئ چې هر چاته یې ولیږئ، دغه بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره لیږلی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.